جی داسې خبره ده چې زه په خپله تلم اسلام آباد ته دا بچی مې راته او تقریبا 9 بجې په سوارۍ کې ما ته اطلاع راغله چې دا داسې چلو شو ستاسو غون کور لکه ونې ده تقریبا 40 تنه کډی ولډه زموږ غونډه یو دا د باباجي مکمل تور باندې خاندان ختم شو. ډیر د افسوس مقام دی کنه د باباجي خپل بیان ورکړي کنه چې زه د خپل زوی د پاره ایرپورټ ته تلم او ما د ایرپورټ نه چې دنه راوړو هغه مې ډراپ کاوه ځکه چې هغه د سعودي عرب نه راته او دا و چې زما سره زما یو بل زوی تل او چې وای ځکه لرالم کړنو زما مکمل تور باندې خاندان ختم شو 40 کسان چې دنه هغه کې ختم شو دي. یار ډیر د افسوس مقام دی کنه تاسو کتل شي د باباجي د خبرې چې دنه ما تاسو شریک کړل ځکه چې باباجي ډیر زیات خپه شو او ځکه چې هغه ټول خاندان مکمل تور باندې ختم شو ځکه چې دوه بچي چې دنه هغه ژوند دي او نور ټول خاندان ختم شوی دي. مرګورو دا چې دنو د دې باباجي دا بیان ورکړی دی کنه او چې زه کله رالم کنه د ایرپورټ نه رالم زما سره د یو زوی او د یو زوی خو سعودي عرب نه راغی او چې کله مونږ رالو کنه نو زمونږ خاندان مکمل تور باندې ختم شو او زمون په خاندان کې چې دنو 40 کسانو 40 کسان چې دنو ختم شوی دي. الله پاک دې په جنت الفردوس کې اعلی مقام ورکړي او باباجي دې الله پاک د زړه صبر وکړي ځکه چې ټول خاندان د سړی ختم شي سړی تللی او واپس راشي دا خاندان نه. یار ډیر د افسوس مقام دی ملګرو چې څومره کسان کوي کنه د واګانې د کسان لوکي چې الله پاک دې کم کسان چې ژوند دي دی الله پاک د زړه صبر ورکړي او دا کوم چې وفات شوی دی الله دې په جنت الفردوس کې اعلی مقام ورکړي. یار ډیر سخت چې دنو مونږه خپه کړو ځکه چې دې سیلابونه رالل کنه چې هغه ډیر چې دنو غټ نقصان د من خیبر پختونخوا ته هم راکو جانی نقصان هم راکو مالی نقصان هم راکو کورونه چې دنو هم ویوړل او ډیر خلک چې دنو هغه وسم زخمیان دي سلا پته دي مرګرو. الله پاک دې په موږ باندې خپل رحم وکړي. یو طرف ته اپریشن دی بل طرف ته چې دنو په موږ باندې د الله پاک عذابونه دي نو په کار چې موږ الله پاک ته توجه وکړو. الله پاک خپه شوی دی زمونږ نه موږ ټول په کار کنه چې موږ الله پاک ته توجه وکړو. موږ ټول ګناهګار یو چې بنوي کنه چې زه ګناهګار نه یم او دا بل سړی ګناهګار یم موږ چې دنو بل سړی ته بوته نیسو او په خپل چې موږ خپل کومه ګناه کوو په کار چې موږ دغه ځان نه بچ کو چې الله پاک موږ باندې د عذابونه ختم کړي. ګوز کوم په خیبر پختونخوا کې عذابونه شروع شوي دي. یار یو طرف ته اپریشن بل طرف ته د الله پاک قهرونه دي موږ ټول په کار کنه جمعهتونه منځونه د زړونو صفا کو کنه چې زړونو کې خیر یو بل ته نه ساتو کنه ځکه کنه موږ یو بل ته زړونو کې خیر ساتو د الله عبادت نه کو موږ الله پاک ته رجوع نه کو موږ باندې به د قصې عذابونه راځي ځکه چې الله پاک په قران شریف کې فرمایلی دي کنه چې مخکینو خلک چې دنو ما غر کړه دي د خلکو ته دې نه و چې دا کثیر دا کثیر نه دي مخکینی خلک می غر کړه دي تاسو دې عبرت واخلئ کنه تاسو هم زغر کومه هغه لوی ذات په قران شریف کې ویلي دي نو نن چې په موږ باندې عذابونه دي موږ په کار چې جمعه طرف ته چې توجه وکړو قران طرف ته توجه وکړو چې الله پاک زموږ د عذابونه لري کی او بالکل موږ داسې نه کو کنه موږ خو صرف داسې سوشل میډیا باندې ویډیو وکړو دومره تباہي وشو دومره وشول او داسې نه کو کنه چې موږ سوچ وکړو چې دا خو ژوندۍ ده نن ژوندۍ سبا له یو کس مړی مرګرو نو چې څومره کسان می ویډیو ګوري دا کسان ته ورسوي د واګانی هم کوي الله پاک ته رجوع وکړي چې زموږ د عذابونه ختم کی. یو چې دنو یو په موږ باندې د سیلابونه راځي بارانونو دغه یو عذاب دی بل طرف ته چې په باجوړ باندې اپریشن شروع دی دا یو عذاب دی نو ټول کسان دا ویډیو ضرور